أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. صدق الله العلي العظيم. البقرة سورة آیت نمبر 114. د دې آیت کریمه څخه شروع بیا تر د سورت تر پایه پورې یا د شلم آیت پورې رب عز وجل د اهل کتابو یا د یهودیانو یا د ټولو کافرانو یوه تر ټولو بده خبره را نقلوي او پر هغه باندې بیا تفصیلي بیان کوي. هغه بده خبره دا وه چې یهودیانو حضرت عزیر علیه السلام نعوذ بالله د خدای زوی بالی او دا به ای ویل عزیر ابن الله، عزیر علیه السلام دا نعوذ بالله د الله زوی. او نصاراو به دا عقیده درلوده چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی، اعاذنا الله. او مشرکانو بیا دا عقیده درلوده چې ملائکې د خدای لوڼې دي. که د مکې مکرمې مشرکین کفار وه، که یهودیان وه، که نصرانیان وه، ټولو دا عقیده درلوده چې الله جل جلاله اولاد لري. رب عز وجل د دې دغه تر ټولو بد عادت دا را نقلوي او بیا پر دې باندې دلیل وایي چې دا د دې خبره بده ده. رب عز وجل فرمایي وای الله جل جلاله هغه ذات دی چې هغه د اسمانونو او مځکو پیدا کوونکی دی. بدیع السماوات والارض، الله عز وجل بلا ماده د اسمانو او د مځکو پیدا کوونکی، او تمام شیان چې په اسمانو او مځکه کې دي دا ټول د الله ملکیت دی. او الله جل جلاله ابدي او ازلی ذات دی. تاسو که غور او فکر وکړئ اولاد د څه لپاره غوښتل کیږي؟ اولاد د دې لپاره غوښتل کیږي چې د پلار لږ مال ور ډیر کړي، د پلار ګټلی مال ور وساتي، د پلار تر وفات وروسته د ده نوم و نښان او د ده مال په خوندي سي. د همدې دپاره د اولاد غوښتنه. یو خو په ټول عالم کې داسې یو شی شته نه چې الله نه یې پیدا کړی. مخلوق دا هیڅکله د یو چا اولاد نسي کېدلی. داسې څه په دې عالم کې نسته چې الله ته اولاد د اولاد لرلو د اولاد کېدلو صلاحیت ولري. او دوهمه خبره دا ده چې دا څه شیان چې ته یې تصور کوې یا یې ته وینې یا یې په خیال کې راوړې دا ټول د الله مملوک دی. الله دې ته ضرورت نه لري چې ته لږ دنیا ور ډېره کړې. هم چې ستا په خیال کې راځي، ستا تر نظر لاندې راځي، ته یې تصور کولی سې، دا ټول شیان د الله ملک دی. چې الله عز وجل دومره پراخ ملکیت ولري، داسې یو شی په عالم کې ته پیدا کولی نه سې چې د الله په ملک کې نه او یو څوک یې د الله ملک ته راولي. نو الله عز وجل به اولاد ته څه ضرورت ولري چې د ده لږ مال ور ډېر کړي؟ او که چیرې اولاد د دې دپاره چې د پلار سره کومک وکړي، مال ور خوندي کړي، نو الله جل جلاله هغه ذات دی چې په دې ټول عالم کې هیڅ کار ورته ګران نه دی. دومره نه دی ورته ګران چې فقط یو څو ګامه پسې واخلي یا سړی پسې واخلي. مطلق کن فیکون، چې دا ماضې دا شي ته وایي سه، آن په آن هغه شی کېږي. که دا حکم غر ته وکړي، که دا حکم اسمان ته وکړي، که دا حکم دریاب ته وکړي، که دا حکم ځمکې ته وکړي. څومره قدرت والا او څومره ځواکمن شیان په دې عالم کې دي، ټول یوه ذره د الله عز وجل مخالفت نه کوي. چې شي ته اړتیا پیدا سي چې زوی د الله عز وجل سره کومک وکړي، اعاذنا الله. رب عز وجل و هیڅ ته محتاج نه دی. او الله جل جلاله د عالم داسې عجیب پیدا کړی دی. بدیع السماوات، یو تخلیق دی، یو انشاء ده، یو ابداع ده. انشاء دې ته ویل کېږي تخلیق د یوه شي څخه بل شی،
یو شی د بل شي څخه جوړول، لکه یو نجار چې دروازه د لرګو جوړوي، بنا دا دیوال جوړوي د خاورو، خښتو، سیمټو څخه، او یو مستري موټر جوړوي د پرزو څخه. دا څه شیان چې په مځکه کې جوړیږي یو شی د بل شي څخه جوړوي. ابداع بیا دې ته ویل کېږي تخلیق د یو شي بلا ماده، لکه یو نجار چې په یو کوټه کې راکولف کړي او ورته ووایه ستا سره نه پلاس سته، نه پیچکش سته، نه اره ورینده سته، نه تخته سته، ونیسه 2 ساعته بعد چې زه راځم تا به دلته غټه دروازه جوړه کړې. نجار څه ورته وایي؟ وایي ته ما ته اسباب راکړه نو زه به دروازه در جوړه کړم، نو د غیبو او د بلا ماده خو یې نه سم جوړولی. خو الله عز وجل هغه ذات دی چې یو شی د بل شي سم جوړوي. دا غټه درخته د یوه غنم د دانې څخه یا د یو تخمه څخه جوړه کړي، د غنمو غټ بوټی دا د یوه تخمه څخه جوړ، یو شی د بل شي سم جوړوي. او بلا ماده هم یو شی پیدا کوي، یو شی ناګهانه پیدا کوي، مخکې هیڅ خام مواد موجود نه وي، اصل ماده یې موجوده نه وي، منځ ته یو شی راوړي. لکه دا ټول اسمانونه و مځکې چې الله پیدا کړي دي، دا داسې نه وه چې هلته نو خام مواد په بله دنیا کې پراته وه، الله جل جلاله راوچلول، مځکه یې ځینې جوړه کړل، اسمانونه یې ځینې جوړ کړل. دا الله جل جلاله پیدا کړه په خپل قدرت، کن موجود سه، هېڅ اصل ماده نه وه، خام مواد نه وه، مځکه یې جوړه کړل، خام مواد نه وه چې اسمانونه و سیارات یې جوړې کړلې، فضا یې جوړه کړه، غرونه و دریابونه یې جوړ کړل، د دې لپاره کوم خام مواد نه وه. نو دومره لوی رب چې ابدي وي، چې د پای ورځ نه لري، ازلي وي چې د شروع ورځ نه لري، او هیڅ شی د ملکه وتلی نه، ټول شیان د ده مخلوق وي، نو اولاد ته بیا د داسې چا څه ضرورت؟ بلکې اولاد د داسې واکمن ذات لپاره عیب دی، ځکه اولاد دا خپله د عجز معنا ده چې څوک محتاج دی، او الله عز وجل ته عجز او احتیاج نه ثابتېږي. ځکه الله جل جلاله فرمایي وقالوا اتخذ الله ولدا، او دا کافران وایي چې الله جل جلاله اولاد نیولی دی، اولاد لري. الله جل جلاله فرمایي سبحانه، الله پاک دی د دا اولاد نیولو څخه، دا خو عیب دی، الله د تمام عیبونو څخه پاک دی. بل خبره دا ده له دی الله لره ما ټول هغه شیان مملوک دي فی السماوات چې په اسمانو کې دي، والارض او چې په مځکه کې دي، کلن ټول له دی الله لره قانتون، حکم منونکي دي، تابعدار دي، هیڅ شی الله عز وجل څخه سرغړونه نه کوي، بلکې ټول الله جل جلاله ته مطیعون دي، مطیعون اطاعت کوونکي. او الله جل جلاله داسې ذات دی بدیع السماوات چې بلا ماده پیدا کوونکي د اسمانو دی، والارض او د مځکې دی. او الله جل جلاله داسې ذات دی واذا قضى امرا، کله چې الله جل جلاله حکم وکړي، امر وکړي، مطلق چې یو شي ته ووایي حکم وکړي، اذا قضى چې کله حکم وکړي یا د اراده وکړي امرا د یو کار، فانما نه ده بلکې دا خبره ده یقول وایي الله جل جلاله له دې شي ته کن سه، موجود سه، فیکون، فس هغه شی دستي په دستي موجود کېږي. الله جل جلاله په دې کې ښه ډېر دلایل راونغښتل په لنډو ټکو کې، که سړی لږ فکر پکښې وکړي او موږ لږ خبره ورباندې وکړه، که نو پر دې نو بیخي دومره دلایل دي چې دا څه علوم پیدا سوي دي. په دې ټولو علومو کې تر ټولو یوه مهمه موضوع توحید دی، د الله پر یووالي دلایل، او پر دې دلایل چې الله لم یلد ولم یولد ذات. بله خبره دی دا کول د مشرکانو کرغېړنه خبره، یهودیانو، د مکې مشرکانو، چې الله جل جلاله دې خپله زموږ سره خبرې وکړي چې دغه زما استازی دی، دا زما پیغمبر دی، لکه بني اسرائیلو ته چې وکړه، موږ به ټول ایمان راوړو، کار به خلاص شي، دا اختلاف به ورک شي. او یا به یې ویل نو که ته رښتیا پیغمبر یې ونیسه یو داسې کار وکړه، هم د الله استازی یې، موږ ته هم ګټه ورسوه، ځان ته هم ورسوه، ځان ته دا ګټه ورسوه چې دا ټول خلک به ستا تابعداران وي، نور به ته د مخالفتو، جنجالو،
جنګو څخه خلاص شې، دا به دې ځان ته ګټه وي. موږ ته به دې دا ګټه وي، نو ته خو هغسې د الله استازی یې، الله دې هره خبره مني. و موږ ته د مکې په ښار کې اوسېږو، پورته کښته غونډۍ دي. الله عز وجل ته دعا وکړه چې دا ګردې غونډۍ یوسي، ښوی میدان سي، موږ به غنم وکرو، باغونه به وکرو، اوبه به راته پیدا سي. او بیا ونیسه دا یوه د صفا غونډۍ ټوله سره زر. بس الله جل جلاله د دې دغه کرغېړنې خبرې رانقلوي. وایي دا په هره زمانه کې د بدبخته قوم کړي دي، دا شیطان ورزده کوي. دا بني اسرائیل هم دا خبرې کولې، موسی علیه السلام ته هم دا خبرې کولې، نور انبیاو ته هم دا خبرې کولې. نو دا چې الله جل جلاله یو مؤمن مسلمان ته د جنت هغه ستر ستر نعمتونه ورکوي، دا خو یوازې د ده پر دغه عقیده ورکوي چې دنه الله لیدلی، نه یې خبرې اورېدلي. نو که چیرې اوس اعاذنا الله جل جلاله د انسانانو ته غږ وکړي چې ټوله مسلمانان سي، نو پر مخ ته مځکې یو کافر ولاکه پاته سي، د ټولو به دا عقیده سي چې جنت سته. نو هلته خو بیا دی د دونه مزدورۍ حق نه لري. نو چې څو ورځې مزدوري کړې د هغونه ورځې به جنت ورکوي. نو بیا ابدالابدا ولې ورکوي؟ بیا ولې داسې نعمتونه ورکوي چې د ټولې دنیا نعمتونه ورته هېڅ دي. نو خو دا چې دومرې پر لږ عبادت باندې د 2 رکعته نفل وکړې، یوه سبحان الله ووایه، په جنت کې به درخته درته شنه سي. یوه روژه ونیسې، د پوره کال ګناهونه الله در معاف کړي. یوه روژه ونیسې، الله جل جلاله د جنت حورې وغلمان درکړي. تا ولې؟ خو د کمال نکته یې په دې کې ده چې تا په نالیدلي شکل په غیبو باندې ایمان راوړی. او که خبره د ښکاره اوسي، نو خو بیا هېڅوک نه کافر کېږي. خو دا ابتلا او امتحان او ازمایش پر مؤمن مسلمان باندې دی په دغه شي کې الله جل جلاله د دې دغه بد عمل نقلي. او بیا دا خبره کوي فیتشابهت قلوبهم، د دې زړونه او رای تا سره ورته دي، خو استاذ یو دی د دې کافرانو. 500 کاله بعد چې خبره راپورته کېږي، هغه رقم خبر راپورته سي لکه 500 کاله چې مخکې کافرانو کړی وه. ولې؟ خو هغه یو استاذ دی. 1000 کاله مخکې کافرانو ته مې یوه خبره کړې، اوس مې هغه خبره کوي. دومرې اندازه فرق نه لري. ګوره نوح علیه السلام څومره پخوا تېر سوی دی، زرګونه کاله پخوا. د عوام خلک اکثره داسې دي چې بیخي د نوح علیه السلام په قصه نه دي خبر. تر نوح علیه السلام 100 کاله او 1.5 کاله مخکې هغه خو بیخي څوک نه دي خبر. ان د نوح علیه السلام تر راتګ 50 کاله 70 کاله مخکې چې کفارو کم بد اعمال را شروع کړل، هغه اوس ما او ستا په زمانه کې را شروع کړي. حالت هم دغه استاذ و، اوس هم دغه استاد. هغه زمانه چې شیطان کامیاب سو، خلک یې مشرکان کړه، دا حکمت یې په کار واچوي. خلک یې په انځورګرۍ و، په عکسو اخیستلو، هلته خو نو عکس نه و، پر ډبرو به انځورګري وه یا به مجسمې وې، په دې اخته کړل. محبت یې ورسره ډېرېدی. آخر په دې کې چې نیکان خلک وه، بزرګان خلک وه، د هغو عکسونه به یې په کورو کې ایښول، انځورونه په معبدو کې ایښول. په تدریج باندې محبت د هغو بتانو سره ډېرېدی. آخر کې د خدای سره شریکان ونیول. اوس موږ خلک نه وینې، ډېر بزرګان یې د هغه عکس په کور کې ځړولی، دا د پلانکي پیر عکس دی، دا د پلانکي هغه عکس دی، دا د پلانکي هغه عکس دی. دا عکسونه په کور کې ځړولي، چا پر موټرانو لګولي. دغه د نوح علیه السلام دغه کارونه د نوح علیه السلام قوم اول کول. قرار یې دا محبت ډېرېدی شرک ته ورسېدل. اوس هم موږ بعضې خلک شرک ته نږدې په ښکاره باندې وایي دغه پلانکی پیر ما ته ګټه رسوي، پلانکی شیخ زما څخه بدۍ لرې کړي، دا عکس چې زما په کور کې وي پر ما یې نظر وي، مې لیدلي دي. وایي یو پیر خپل عکسونه بیا شل د دې نږدې په چمن کې و، بس دا زما عکس په کور کې سره کښېږده، که څه غم درته راغلی بس ما د دې عکس تصور کوه، بس مشکلات به دې حل شي. نو شرک تورې کلابوري. نیکان خلک الله ته شفیع کول جلا مسله ده، او د خلکو څخه خپله کومک غوښتل دا جلا مسله ده. هر کومک به سړی د الله څخه غواړي. البته نیکان خلک الله ته شفیع کول دا زموږ په مذهب کې شته، چې الله په روی د پلانکي پیغمبر، په روی د قرآن، په روی د پلانکي شیخ، دا شته، دا ثابت دی، توسل دی. نو خبره مې دا کول چې استاد د باطل یو استاد دی چې 50,000 کاله مخکې یو شی خلکو ته ورزده کړي، 50,000 کاله بعد هم هغه شی ورزده کړي.
ځکه الله جل جلاله فرمایي تشابهت قلوبهم، رای او نظرونه سره ورته دي، استاد یو دی. ځکه الله جل جلاله فرمایي وقال وای الذین هغه کسان لا یعلمون چې نه پوهېږي داسې وایي لولا یکلمنا الله، ولې الله جل جلاله زموږ سره خبرې نه کوي، او تأتینا آیه، او یا ولې موږ ته نه راولي یو لویه علامه، یعنی یوه لویه معجزه لکه د غرونو لرې کېدل. کذلک په دغه ډول باندې قال ویل به الذین هغه کسانو من قبلهم چې مخکې تر دوی ومثل قولهم، په مثال د قول د دوی به یې خبرې کولې. تشابهت قلوبهم، ورته دي زړونه د دوی زړونه سره ورته دي، نظري و رایې سره ورته دي. قد بینا الآیات، او یقینا موږ بیان کړي دي دلائل لقوم هغه قوم لره یوقنون چې یقین لري، یقین چې د آخرت پر ورځ لري. هغه کسان ته نو دلایل پیدا کوي، د الله پر توحید عقیده لري، هغه کسان ته دلایل پیدا کوي. نو داسې کسان ته به څه پیدا وکړي چې دوی خپله عقیده نه وتل. الله جل جلاله فرمایي وایي تر ټولو لویه علامه دا ده ای پیغمبره دا ستا خپله لیږد دا تر ټولو ستره علامه ده د دین پر حقانیت باندې. ځکه د پیغمبر علیه السلام مبارک وجود داسې و چې په هر حرکت کې یوه معجزه ښکاره کېدل، د حقانیت نښې پر څېره باندې، په خبرو کې، پر هر څه باندې ښکاره کېدلې. ځکه الله جل جلاله فرمایي وانا ارسلناک، یقینا موږ ته لېږلې بالحق په رښتیا سره، بشیرا زیری ورکوونکي و نیکانو خلکو ته په جنت سره، و نذیرا اخطار ورکوونکي کافرانو ته په دوزخ سره. ولا تسأل، او ستا څخه سوال نه کېږي عن اصحاب الجحیم، د هغه خاوندانو څخه چې د جهنم او د دوزخ څښتنان دي، اصحاب یې دي، مستحقین یې دي. د هغو پوښتنه ستاسې نه کېږي چې دا ولې دوزخ ته ولاړل. ته به فقط دوی ته دعوت کوې. او بله خبره دا ده ای پیغمبره، که ته دا وایه چې دا کسان به زه راضي کړم په خبرو باندې، ولن ترضا، هېڅکله به راضي نسي عنک ستا څخه الیهود یهودیان، ولا النصارى نصرانیان، حتی تتبع ملتهم، تر څو چې د دوی ملت ته ور اوښتی نه، تر څو د دوی دین ته ور اوښتی نه، هېڅکله یهودیان او نصرانیان دا ستاسې نه راضي کېږي. چې هر څومره محبت ورسره وکړې، هر څومره اخلاص ورسره وکړې، هر څومره کومک ورسره وکړې، دوی هغه مهال خپل رضایت ستا سره ښیي تر څو ته د دوی څخه د دوی دین ته نه یې ور اوښتی. نو لهذا د مؤمن مسلمان دپاره د کفارو سره روابط دوه ډوله دي، یو موالات دي، یو مدارات. موالات د زړه له تله د یو مؤمن مسلمان محبت د کافر سره مطلق حرام دی. هغه که زومي کافر وي ستا په هیواد کې اوسېږي، که حربي کافر وي چې توپک په توپک یا سنګر په سنګر د سره جنګېږي، که مستأمن کافر وي. مستأمن کافر بیا هغه کافر دی چې د کفري هیواد څخه په پاسپورټ دې ملک ته ستا ملک د تجارت لپاره موقت راغلی دی. او که متعهد کافر دی، متعهد کافر بیا هغه دی چې ستا ملک ته خو نه دی راغلی، خو البته تا ستا ملک او د ده ملک تر موقته وخته پورې تړون سره لري، اوربند سره لري چې تر دغه نه وخته پورې زموږ په منځ کې جنګ نشته. دې ته متعهد کافر ویل کېږي. د زړه له تله محبت چې د ده په ښو د زړه له تله خوشحاله کېږي، د ده په بدو باندې د زړه له تله خوابدی کېږي، دغسې د زړه محبت کول دا خپله د الله سره دښمني ده. ځکه هغه د الله دښمن دی، هغه د الله مقابله راخیستې ده. ته د خپل رب دښمن په زړه کې ښه ایسې. او یو مدارات دی، مدارات معاملات یې ورسره کول او ظاهرا ښه سلوک ورسره کول چې دی پوه سي چې مسلمانان ښه خلک دي، مسلمانان د وعدو پابند دي، مسلمانان غلا نه کوي، مسلمانان دوکه نه کوي، مسلمانان چاته په سپکه نه ګوري، مسلمانان عزت والا وقار والا درانه خلک دي، او اسلام دوی ته ښه هدایت کوي. دغه ظاهري ښه کړه وړه دا د مستأمن کافر سره، د زومي کافر سره، د متعهد کافر سره کول. او هغه کفار
چې د مسلمانانو او د دې ترمنځ تړون نشته او په زور باندې د مسلمانانو مځکې لاندې کی د مسلمانانو سره جنګیږي، دې ته حربیان کافران وایي. د حربیانو کافرانو سره به نو نوشه اخلاق کوي، نه به نرمي ورسره کوي، بلکې د هغه په اړه الله عز وجل داسې فرمایي: محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم، او کما قال الله تعالی والذین معه اشداء علی الكفار. وای محمد صلی الله علیه وسلم د الله رسول دی، د ده سره چې څوک ستا د ده صحابه د هغو ښه عادت دا دی اشداء علی الکفار، سخت زړي پر کفارو باندې، سختي کوونکي پر کفارو باندې، د هغو هېڅ کله پر د حربیانو کافرانو زړه نه خوږوي. رحماء بینهم، په خپل منځ کې یو د بله محبت کوونکي، رحم کوونکي. دا ځکه چې دا یهود او نصارا بلکې ټول کفار دا هیڅ کله د مسلمانانو دوستان نشي جوړېدل. ظاهرا معاملاتو مداراتو داسې شیان او داسې کارونه چې هغه د اسلامي ملک په خیر وي، د خلکو په خیر وي او په زور باندې نه وي. د زور مسائل جلا دي، مسلمانان په خپلو معاهدو کې آزاد وي، مسلمانان دا معاهدې د خپلو ګټو دپاره کوي، په هغه صورت کې جایز دي. خو که چیرې معاهدې په زور وي، که چیرې حریت نه وي او که چیرې د هغو فیصله یې ماضي تا ته اعلان کړي چې دا خبره مې د بالا ستا خوښه ده، که منې ویې منه کنې کونج ته کښېنه، دا معاهده نه ده، دا دې ته تړون نه وایي. ځکه الله جل جلاله فرمایي: ولن ترضا، هېڅکله به راضي نسي عنکه ستا څخه الیهود یهودیان ولا النصارا نه نصرانیان حتی تتبع ملتهم، تر څو چې ته تابعداري د دې د ملت کوې. قلت ورته ووایه ای پیغمبر ان هدى الله، یقینا هدایت چې دی هو الهدى، همدا حقیقي هدایت ته الله چې دی هو دغه هدایت الهدى حقیقي هدایت دی. زه ستاسو د ملت تابعداري څنګه وکړمه؟ ان هدى الله هو الهدى، هدایت ته الله هدایت دی، الله خو ما ته دا هدایت کړی دی. الله جل جلاله فرمایي: ولئن اتبعت اهواءهم، او که چیرې د دوی د غوښتنو د هواو تابعداري ته وکړې، بعد الذي جاءک، وروسته تر هغه چې رالی تا ته من العلم، علم درته رالی د دې علم باوجود ته بیا د دوی د آراو د دوی د هیلو ارزوګانو تابعداري وکړې، ما لکه نه به وي تا لره من الله، د الله عز وجل د طرفه څخه من ولي، څه دوست به ستا دپاره نه وي، ولا نصیر، نه به څه مددګار وي. بیا به نه ستا دوست وي، نه به ستا مددګار وي چې تا د الله د عذابه وژغوري، بیا به اتمن ته د عذابه سره مخ کېږي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.